أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، ورونو پتیره اسماء رضی الله تعالی عنها وايي کوم وخت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د غار ثور څخه ولاړی مشتدا نو معلومه چې دی صلی الله علیه و آله وسلم چیرې او کومې خواته ولاړی، ترڅو چې د پیرانانو څخه یو نفر د مکه مکرمه د کښتې خوا څخه راغلی او دغه ذکر شوی بیتونه یې ویل. خلق دغه आवाज اوریدي او په پسې و خو څوک یې نه لیدي، ترڅو چې دغه د आवाज خاوند د مکه مکرمه تر لوړې خوا ووتی. نو اسماء رضی الله تعالی عنها وايي کوم وخت چې موږ دغه بیتونه واوریده موږ پوسو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مدینه منورې پر طرف رهیدي. پنځمه واقعه کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مدینه منورې و طرف ته رهیو، ابو بریده چې د خپل قوم مشر او رئیس وو په مخه ورغلی، چې هغه هم د دې لپاره راوتلی وو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ونیسي او د قریشو هغه اعلان شوی لو جایزه واخلي. خو کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره مخامخ سو او خبرې ورسره وکړي، پر هغه ځای د خپل قوم د اویا نفر سره مسلمان سو او بیا یې خپل لنګوټه د نیزه پر سر د بیرغ پر قسم وتړل او دا اعلان یې کاوه چې د امن او سلامتیا پاچا راغلی، چې دنیا به په عدل او انصاف ډکه کې. سبحان الله. زه دغه کفار ته اریانم، دغه تاریخ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم ور معلوم دی، بیا هم نن ورځ د ارهابي نوم پر اجدي العیاذ بالله. او هغه وخت خلقو داسې اعلان کاوه چې د امن او سلامتیا پاچا راغلی، چې دنیا به په عدل او انصاف ډکه کې. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ارهابي نو، بلکې دغه کسان چې پر د صلی الله علیه و آله وسلم د ارهابي تهمت او تور پروايي دوی په خپل لوی ارهابیان دي. شپږمه واقعه د مدینه منورې په لار کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته زبیر رضی الله تعالی عنه په مخه ورغلی چې د مسلمان تجارو په قافله کې د شام څخه راتلی، او زبیر رضی الله تعالی عنه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته یو جوړه سپین کالی ورکړ. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مکه مکرمه کې د خلقو د سترګو څخه پټ او غائب شو، مدینه منورې ته خبر راغلی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هجرت را کړی دی، مګر څنګه چې دی صلی الله علیه و آله وسلم درې ورځې په غار ثور کې کښینستی نو وزنډېدی، او د مدینه منورې مسلمانان نه پوهېده چې څه وخت به راورسیږي، او بل دا چې دی صلی الله علیه و آله وسلم پر هغه معلومه لار نه راغلی، بلکې پر بله نوې نامعلومه او اوږده لار را رهسوی دی. دلته نو بالکل حال نور معلومه دي چې کله او څه وخت به راورسیږي. نو د مدینه منورې مسلمانانو څه کول؟ مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه به هر ورځ د ټولو مسلمانانو سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و استقبال تراوتی. دا د دې لپاره چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مقام او درجه، عزت او احترام د مدینه منورې و نور خلق ته ورښکاره کړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسلمانانو په زړه کې څونه ځای لري. په دغه راوتلو کې سیاسي لو معنا پرته و، هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دلته راځي یوازې دا نه چې نبی او رسول دی، بلکې علاوه پر دغه د مدینه منورې حاکم او امیر هم دی، او دغه ټول مسلمانان د صلی الله علیه و آله وسلم ملګری، تابع او انصار دي. نو دا چې هر ورځ مسلمانان راوتل
دغه راوتلو د مدینه منورې پر کفارو هم روحي تاثیر وکړي. هغه به هم راوتل، حتی يهود به هم راوتل، ځکه د ټوله مدینه منورې د پاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راتګ یو لوی واقعه و. نو هر ورځ به د سهار تر منځ وروسته خلق راوتل او پر هغه لار چې د مکه مکرمه څخه و مدینه منورې ته راتله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د راتګ په انتظار بناستو. تر ماپښینه به د مکه مکرمه ولارې ته کتل. کم وخت چې به ماپښین سو لمر او ګرمي به ډیر شدید سو، بیرته بخپلو کورو ته ولاړ. خو د دوشنبه په ورځ چې د بعثت د 14 کال د ربيع الاول د میاشتې 8 ورځ و او دغه کال د هجرت اول کال بلل کیږي او د 622 عیسوي یا میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 23 تاریخ وو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منورې ته راورسېدی. ورونو دا دې درته معلومه وي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هجرت د محرم د میاشتې په اوله نو، خو اوله د محرم چې د هجری کال شروع بلل کیږي دا د کال د شروع په سبب ده او د میاشتې د منزلو په حساب د کال اوله ورځ ده. مګر هجرت او قباء ته رسیدل د ربيع الاول یا لومړی خور پر 8 او بیا مدینه منورې ته او د مسجد نبوي و منطقې ته رسیدل د ربيع الاول پر 12 تاریخ و. اوس نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په داسې وخت کې مدینه منورې ته ورسېده چې د مدینه منورې خلق د سهار څخه راوتلی و او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم انتظار یې کړی و. څنګه چې پر دوی ماپښین سو او ګرمي شدیده سو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم نه راغلی، نو دوی بیرته د کورو و طرف ته رهیسو. کوم وخت چې دوی کورو ته ورسېده د انتظار په ځای کې بل څوک نه و پاته بیل یو يهودي څخه چې د یوې درختې په سر کې لوړ ناستو. ورونو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د راتګ په انتظار کې نور خلق هم په درختو کې کښېنستل، ځکه د لوړې څخه ډېره مسافه لیدلای سوای. نو دغه يهودي چې یوازې پاته وو او لوړ ناست وو د لري رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه اصحاب لیده چې را رهیدي. يهودي ځان نسوای ټینګولای او په لوړ आवाज یې ناره کړه: یا بني قیله، یعنی اې د قیله اولاده. ورونو قیل د اوس او خزرج د قبیلو یو پخوانی نیکو او يهودو و دغه قبیلو ته اوس او خزرج نه ویل بلکې بني قیله ورته ویل. نو يهودي ناره کړه: یا بني قیله هذا جدكم قد جاء. جد بخت او نصیب ته ویل کیږي، یعنی اے بني قیله دغه دی ستاسو بخت او نصیب راغلی. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم در رسیدو خبر ډیر ژر نشر او وپاشل سو. هغه مسلمانان چې کورو ته رسیدلی و په تلوار یا اسلحه را واخسته او په لوړ आवाज د الله اکبر ناره شروع شوه. د تکبیر ناره په بني عمرو ابن عوف کې واوریدل شوه. هلته هم مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پراتک د خوشحالي تکبیرونه شروع کړل او په تلوار د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لیدلو او استقبال د پاره راووته. انصار او مسلمانان پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راګرځیدل دي، په شوق او محبت سره ورته ګوري، ستړی مسه او شراغلی ورته وایي. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وحی په نور کې پړسو او د الله عز وجل دا قول پر نازل سو چې د سوره التحریم په 3 نمبر آیات کې فرمایي: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. یعنی بشکه هم هغه الله د دغه نبی کومک کوونکی او مددگار دی او همدارنګه جبريل او صالح مؤمنان کومک کوونکی دي او رست تر دغه ملائکه کومک کوونکی دي. عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه وایي کوم وخت چې مسلمانان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره یو ځای سو، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دوی رهي کړ ترڅو چې په بني عمرو ابن عوف کې واړول او دا د ربيع الاول په میاشت کې د دوشنبه ورځ و. د مدینه منورې ډیرو مسلمانانو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مخ تر دې نو لیدلی،
او فرنګ یې نه پیژني او اوس دوی دوه نفر دي نور معلومیږي چې کم یو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی او کم یو ابو بکر صدیق دی او دوی دوه په عمر هم سره نږدې و ځکه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په عمر 2 کاله کشر و نو فرق نه کېدی او هر یو پښتنه کول چې کم یو رسول الله دی تر څو چې د لمر د ګرمۍ شدت زیات شو ابو بکر رضی الله تعالی عنه ولاړ شو او پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې سایه جوړ کړ دلته نو ټول خلق پوسوه چې دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی او دغه بل ملګری ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی د مدینه منورې ټول خلق د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د استقبال او شراغلی د پاره راغلي دي دا داسې د خوشحالي ورځ و چې د مدینه منورې په ټول تاریخ کې داسې خوشاله ورځ پر مدینه منوره نه راغله اوس نو مسلمانان پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راټول دي او هر یو وایي چې زما سره دی بلار سي مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په قباء کې د کلثوم ابن الهدم په کور کې واړول او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په قباء کې 4 ورځې تیر کړې د دوشنبه سه شنبه چهارشنبه او پنځشنبه او په دغه ورځو کې د قباء مسجد جوړ کړي او دا هغه اولین مسجد دی چې په اسلام کې جوړ شوی دی ورونو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې اول کار په مدینه منوره کې کړی دی هغه د مسجد جوړول دي او دا کار په اسلام کې د مسجد اهمیت او مشترک ښکار کوي مسجد یوازې د لمانځه ځای نه دی بلکې مسجد په اسلام کې د هر شي او هر کار مرکز دی مسجد د جرګو او مشورو مرکز دی مسجد د جنگ او جهاد د پاره د لشکر د مسلح کولو او جوړولو مرکز دی مسجد د مهمو او لویو اجتماعاتو مرکز دی مسجد د غریبانو او بیکوره مسلمانانو د استوګنې مرکز دی مسجد د مسلمانانو د پاره عام او رئیسي مرکز دی نو ځکه د هغه د جوړولو څخه چاره نه او دغه مقصد او هدف د پاره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر هر څه د مخه مسجد جوړ کړي مسجد قباء او په هغه کې المنز ادا کړي الله عز وجل د سوره التوبه په 108 نمبر آیات کې دغه مسجد په باره کې فرمایي لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين یعنی خامخا هغه مسجد د قباء چې تاداو او اساس یې د اول ورځې څخه پر تقوا او پرهیزګاری ایښول شوی دی ډېر وړ او لائق دی چې په هغه کې د لمانځه د پاره ودرېږي په دغه مسجد کې داسې خلق دي چې دوی دا خوشوي چې خپل ځانونه د ګناهو او نجاستو څخه وساتي او الله عز وجل شزان پاکونکي خوش لري دا مسجد ساده او د خټو مسجد وو دغه مسجد د جوړولو په کار کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ټول اصحاب کرامو ګډون او اشتراک وکړي او په لږ وخت کې جوړ شو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په قباء کې یو څل لږ ورځې پاتې شو دوشنبه سه شنبه چهارشنبه او پنځشنبه دالته خلق ورته راتله او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره به پیژنده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خلق ژوند او د هستوګنې کارونه ترتیبول او برابرول خاصتا د هغه مهاجر مسلمانانو ژوند چې نیکور درلودي نه ځای کوم وخت چې په قباء کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 15 ورځ و چې دا د جمعې ورځ و نو یو بنی نجار ته چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ماماګان و حال ولېږي هغه هم د اسلحه او تور سره راغله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د الله عز وجل په امر پر خپل اوشه په داسې حال کې سپور سو چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه یې تر شاور سره کنجوغو د مدینه منورې پر طرف رهیسو په لار کې د جمعې د لمانځه وخت سو ورونو د مدینه منورې خلقو تر دغه د مخه د جمعې المنځ کاوه او اول هغه څوک چې د جمعې المنځ یې کړی دی هغه اسعد ابن زراره الانصاري رضی الله تعالی عنه دی
او دغه د جمعې لمونځ اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه په خپل کور کې وکړي او دغه د جمعې اول مانځه ته 40 نفره حاضر شوي وو. نو د دې جهت څخه ځینې علما وایي چې د جمعې د مانځه د شرطو څخه یو دادی چې نفر به تر 40 کم نه وي، مګر دا صحیح دلیل نه دی، ځکه که فرضاً په دغه اوله جمعه کې د خلقو تعداد 40 وای نو بیا به 40 نفر شرط وای. نو دا داسې دلیل نه دی چې خلق دی و دغه عدد ته مجبور کی، او هلته داسې یو بل صحیح حدیث هم نسته چې هغه دغه عدد تاکید وکړي. مقصد د جمعې په هغه اول مانځ کې چې په مدینه منوره کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر هجرت د مخه د اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه په کور کې سوی وو 40 نفر سره یو ځای سوی وو. او اوس چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قباء څخه د مدینه منوره پر طرف رهیدي او د سالم ابن عوف د کورو و منطقه ته ورسېدي، د جمعې د مانځه وخت شو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جمعې د مانځه په ادا کولو امر وکړ او د جمعې لمونځ په دیار کې د سالم ابن عوف ادا کړ. د جمعې په دغه مانځ کې 100 نفرو ګډون وکړ او د مانځه خطبه په خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وویل. نو دغه خطبه هغه اولینه خطبه ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې د شروع څخه د اسلام وای. یعنی په اسلام کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوله خطبه دغه خطبه و چې په دیار کې د بنی سالم ابن عوف یې وویل او دغه ځای د قباء او مدینه منوره په مابین کې دی. د جمعې تر مانځه وروسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منوره ته داخل شو او دغه ورځ څخه د یثرب د ښار نوم په مدینه الرسول صلی الله علیه و آله وسلم سره بدل شو. خو نن ورځ د اختصار پر ډول مدینه منوره ورته ویل کیږي او دا ورځ د مدینه منوره په تاریخ کې یو روښانه او ځلانده ورځ و. په دغه ورځ چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منوره ته داخليدي، د مدینه منوره کورونه او کوڅې د خوشحالي په خندا او ژوژ سره ډکې وي او د انصارو انجنو او هلوکانو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په استقبال کې دغه ترانه په ګډه او لوړ आवाज سره ویل: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. فسار صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر متجهين إلى المدينة في أعظم هجرة في التاريخ، واستقبلهما أهل المدينة أعظم استقبال وهم يرددون: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، أيها المبعوث فينا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. نحن أنصار نبي نوره عم البقاع، نحن أنصار نبي نوره عم البقاع. قد سعدنا بلقاه وسعدنا باتباع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب
ذخورا فهو كنز لا يباع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع صل يا ربي على من حل في خير البقاع صل يا ربي على من حل في خير البقاع أسدل الستر علينا ما سعى لله ساع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع دا هغه مشهوره بیتونه دي چې د مدینه منورې مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په استقبال کې ویل او ټول مسلمانان ډېر خوشاله وو. اوس چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منورې ته داخل سو پر هر کلی چې راسي د کلی مشرانو به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او شونیول او غوښتل به چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی سره پاتې شي او ویل به یا رسول الله زموږ سره پاتې شه زموږ سره عدد عده او مناعسته او مجدساتو ورونو عدد سته یعنی نفر لرو عده سته یعنی اسلحه لرو او مناعسته یعنی ستاد ساتنې د پاره قوت او طاقت لرو. ورونو انصار که څه هم د ډېر مال او شتمنۍ خاوندان نه و خو هر یو دا تمنا او ارزو درلوده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د په کور کې واړوي. نو د انصارو پر هر کور چې براغلی هغه به د اوش قیزه ونیول او ویل به یا رسول الله عدد عده او مناعت راځه مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل اوش الکی دا په خپل د مقصد ځای ته ځي دا د الله جل جلاله د طرفه امر کړی شوی ده چې هغه ځای ته ولاړ شي کم چې زما د هستوګنې د پاره هلته د الله عز وجل اراده شوی ده. خلق به هم اوش پرېښول بیا چې به پر بل کلی راغلی بیا به خلق اوش ونیول او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل پرېږدئ دا امر کړی شوی ده. خلق به هم پرېښول او واقعا یې هم اوش خپل اختیار ته پرې ایښول نه تک ته مجبور کول او نه راګرځول هر خواته چې تله د دې خوښو پر هر کلی چې براغله خلق به غوښته چې اوش ونیسي مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل پرېږدئ اوش رهیوه ترڅو چې دغه اوسنی مسجد نبوي وځای ته ورسېده چې اواره او خرابم ځکه او دام ځکه د دوو یتیمانو او هلته اوشه په خپل چوکس و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر سپور دی نه ځنې کښته کیږي اوشه بیا ولاړه سوه یو څه ولاړه او شاته یې وکتل بیرته راوګرځېده او پر هغه اولنی ځای بیا چوکس و. پر دغه مبارک او مشرف ځای چې الله جل جلاله دغه ځای مبارک کړي او مشرف کړي وو دلته نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اوش څخه کښته سو چې دا منطقه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ماماګانو د بنی نجار د کورو سره و او دا د الله عز وجل توفیق وو چې اوش ته ورکړي ځکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم دا خوښه و چې د خپل ماماګانو سره واړوي او د علیه الصلاة والسلام په نزول دوی مکرم کې خلق پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راټول دي او خبري ورسره کوي هر یو وایي چې زموږ کړه راځه خو ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه په تلوار راغلی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سامان یې د اوش څخه واخیستی او خپل کور ته نه نیستی.
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه وکړه چې زما سامان چیرې دی؟ ابو ایوب رضی الله تعالی عنه ویل هغه ما خپل کور ته یوړی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل المرء مع رحله، یعنی سړی د خپل سامان سره وي. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د استوګنې شرف د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه په نصیب سو. او اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه راغلی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوشه خپل کور ته بوتله چې بیانو د اوشه روزنه د هغه سره و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه وکړه چې د امزکه د چا ده؟ ورته وویل سو چې د دوو یتیمانو ده. ویل ولی او متصرف یې څوک دی؟ د یتیمانو ولی راغلی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دغه مزکه درڅخه رانیسم. هغه ویل یا رسول الله دا مزکه یې بې قیمته ستا. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا په قیمت یې غواړم. مقصد مزکه یې ځینې رانیول او د مزکې قیمت حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورکړي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې پر دغه مزکه مسجد جوړ کړي. ورونو په مدینه منوره کې دغه اوسنۍ مسجد چې تاسو یې وینئ او المنځونه پکې ادا کوي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اولنۍ مسجد پر دغه مزکه جوړ شو. دا مسجد پس له بیت الله الحرام څخه د مزکې پر مخ هغه مبارک ترین مشرف ترین مسجد دی چې پر دغه مزکه جوړ شو. او دغه مزکه دغه مسجد د پاره د الله جل جلاله خوښه او اختیار وو. ځکه اوشه یې خپل اختیار ته پریښول او اوشه په خپل اختیار او د الله جل جلاله په اراده پر دغه ځای چوکه شو. نو پر دغه ځای د مسجد نبوي د جوړېدو سر او سبب هم دغه دی چې دغه ځای الله عز وجل دغه مسجد د پاره اختیار کړی دی نه بل چا. اوس نو په دغه پاک او مبارک ځای کې د مسجد نبوي د جوړولو کار شروع شو. لکه څنګه چې مخکې مو درته وویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه په کور کې سکونت او هستوګنه اختیار کړه. د ابو ایوب رضی الله تعالی عنه کور 2 منزله و. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته هغه لوړه کوټه ورکړه. ځکه ابو ایوب رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله دا نه ده مناسبه چې زه تر تا لوړ و اوسېږم. مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل یا ابا ایوب ما ته خلق راځي نو ما او خلق ته په خطلو او کښته کېدلو کې تکلیف دی. زه به کښته و اوسېږم او ته لوړ. ابو ایوب رضی الله تعالی عنه هم قبول کړ او هلته د مسجد په جوړولو شروع وسو. ټول اصحاب کرام کار کوي. بیل ځنده د اولی ورځې څخه د مسجد په کار شروع وسو. ځکه الله جل جلاله موږ د دې لپاره را استولی یو چې مځکه آباد او ودانه کو. الله عز وجل د سوره هود په 1 نمبر آیات کې فرمایي هو انشأکم من الارض واستعمركم فيها، یعنی هم دغه الله تاسو د مځکې څخه پیدا کړی یاست او په دغه مځکه کې د اعمار او آبادیدو طلب در څخه کوي. الله جل جلاله زموږ څخه د مځکې تعمیر او آبادول غواړي. نو ځکه د مسجد په جوړولو ژر او فوري شروع وسو. او د مسجد د جوړولو په وخت کې به صحابه کرامو د ستړیا د لرې کولو لپاره دغه بیتونه ویل اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې هم د اصحاب کرامو سره کار کاوه نو د علیه الصلاۃ والسلام به هم دغه بیت د دوی سره وایه. مګر خله به خطاوتل داسې به وایه اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للمهاجرين والانصار. دا ولی ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شعر نوایا او الله جل جلاله د سوره یاسین په 9 نمبر آیات کې فرمایي وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقرآن مبين. یعنی محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته موږ
شعر نه دی ورښولی او نه دلره شعر ویل شای. نو کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غوښته چې شعر وایي خطاوتی به خپل شعر نه بلکې د بل چا په شعر کې به هم خطاوتی سره د دې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر هر چا فصیح و مگر شعر یې پر خوله نور تلی. حتی هغه شعرونه چې د صلی الله علیه و آله وسلم په وخت کې په خلقو کې مشهوره و او خلقو به ویل د علیه الصلاة والسلام نه ویل او که به وغوښته چې وی وایي پکې خطا بسو د شعر د وزن به واوښت نثر یا خبره به ځینې جوړه سوه. نو دغه د مسجد په کار کې چې به مسلمانانو شعر وایه د علیه الصلاة والسلام هم ورسره وایه مګر ژبه به د شعر د طرفه د دعا و طرف ته ولاړه. ورونو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسجد په جوړولو کې په خپل هم کار ورسره کاوه خشتي او خټې ورسره پورته کولې. نو خود صحابه کرامو په کار کولو کې ډېر کوشش کاوه ځکه دا عیب چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کار کوي او دوی ناست وي. نو خود په کار کې ډېر شدت کاوه خلق به یوه خشت وړه او پورته کول مگر عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنه دوی خشتي وړلې څونه کار چې خلقو کاوه عمار رضی الله تعالی عنه هغونه دوه واره کاوه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه ورځ ودته د خیر دعا وکړه او په عین حال کې یو عجبه پیشګویی هم ورته وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل افسوس پر عمار چې هغه دله به وژني. په دغه ورځ په اول کال کې د هجرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه خبر او واقعه بیان کړه چې پس له 15 کلو څخه پیښه شوه. د صفین په جنگ کې عمار رضی الله تعالی عنه شهید ووژل شو. اوس نو د ورځې کار وسو او د شپې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د استراحت لپاره د ابو ایوب الانصاری رضی الله تعالی عنه وکور ته راغلی ځکه د علیه الصلاة والسلام د استوګنې ځای هغه ابو ایوب او د ښځه چې لوړ اوسېده دوی وایي زموږ سره دا بیره وه که موږ کړپی او دربی جوړ کو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په تکلیف کیږي. نو د دغه لوړې خونې په یوه کنج کې په ډېر احتیاط بجیږو ځکه نه غواړو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د علیه الصلاة والسلام د احترام عزت او محبت په سبب تکلیف ورکو. خو په یوه شپه کې و موږ ته یو تکلیف پیښ سو هغه دا چې موږ د اوبو دپاره یو منګی درلودی او هغه مات سو اوبه یې ټوله پر مځکه توی سوې. ورونو تاسې ته معلومه ده چې پخواني کورونه داسې نه وه لکه د نن ورځې کورونه بلکې د لرګو او خاشو کورونه وه. د دې امکان و چې دا اوبه کښته وڅڅېږي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته تکلیف ورکړي. نو ابو ایوب رضی الله تعالی عنه وایي موږ به یوه تلتکه بل شی نه درلودی ژر مو دغه اوبه په دغه تلتک وچې کړې او ټوله شپه ویښ پاته سو. کم وخت چې سهار سو ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته مو وویل یا رسول الله دا چې ته کښته یې او موږ لوړ یو دا نه ده صحیح. موږ د شپې نه غواړو چې کړپی جوړ کو یا حرکت وکړو او د تیرې شپې قصه مو هم ورته وکړه. نو مو ورته وویل چې زموږ غوښتنه دا ده چې ته لوړ ولاړ سې او موږ کښته واوسو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم دا د دوی غوښتنه قبول کړه او هغه لوړ منزل ته وختي. ابو ایوب رضی الله تعالی عنه وایي موږ به د شپې خواړه تیار کړه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته به مو وروړه. دا چې به مو هغه پاته خواړه ځینې راوړه نو به ما او ام ایوب د برکت دپاره هغه د علیه الصلاة والسلام د لاس وهلو د ځای څخه خواړه خوړل. یوه شپه موږ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته داسې خواړه ور ولېږل چې په هغه کې مو پیاز او اوږه ګډ کړي وه. بیا چې مو د خوړو لوښي ځینې راوړي د علیه الصلاة والسلام د لاس وهلو اثر مو نه پکښې ولیدی. نو ورغلم او ورته ومې ویل یا رسول الله زما مور او پلار دې تر تا قربان وي خواړه دې بیرته راولېږل او موږ په هغه کې ستا د لاس وهلو یعنی خوړلو اثر ونه لیدی او زموږ دا عادت وو چې ستا پاته ډوډۍ یا خواړه چې به راغله ما او ام ایوب به د برکت دپاره ستا د لاس وهلو د ځایه څخه خواړه خوړل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل
ما په دغه خوړو کې د اوږې او پیاز بوی حس کړ او زه داسې یو سړی یم چې د خپل رب سره مناجات کوم مګر تاسو یې وخورئ. ابو ایوب وایي موږ هغه خواړه وخوړه او تر دغه ورځې وروسته مو بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خوړو کې د پیاز او اوږې څخه کم شی نه ګډاوه. ورونو دا مې هېر شو چې درته ووایم کوم وخت چې علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د امانتو د رسولو د پاره په مکه مکرمه کې پاتې شو بیا نو څه وخت مدینه منورې ته راغلی. علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر هجرت وروسته نور 3 ورځې په مکه مکرمه کې پاتې شو تر څو چې هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ټول پراته امانتونه د هغو و مالکانو ته ورسول. د مکه مکرمه په شهر کې به ګرځېدي او ویل به د هر چا امانت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره پروت دی رادسي واجخلی. پس له هغه څخه چې د ټولو خلقو امانت یې ورتسلیم کړه یا امانتونه یې ورتسلیم کړه بیا به ویل د چا امانت خو نه دی پاته. قریش ورته ویل یا والله وفیت وکفیت. علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه پس له 3 ورځو پر پښو او پیاده د مدینه منورې و طرف ته رهیسو او په قباء کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره یو ځای او ملګری شو. او سمو دا ورسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زید ابن الحارثه هغه چې په پخوا کې زید ابن محمد ورته ویل کېده او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اهل بیت څخه وو ځکه د علیه الصلاۃ والسلام په کور کې لوی سوی وو. نو دغه زید مکه مکرمه ته ولېږي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اهل او کورنۍ راولي. زید ابن الحارثه هم مکه مکرمه ته ولاړی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اهل بیت کرام یې راوستل چې په هغو کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زوجه او 2 لونی فاطمه او ام کلثوم اسامه ابن زید او ام ایمن و د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یولر زینب رضی الله تعالی عنها چې د ابي العاص زوجه و په مکه مکرمه کې پاتې شول. هغه ته دراوتلو موقع نسو برابر تر څو چې بیا یې پس له بدر د غزا څخه هجرت وکړي او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه لور چې رقیه نومېده هغه خو په حبشه کې و د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه زوجه و. همدارنګه د دوی سره عبد الله ابن ابي بکر د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه کورنۍ هم را رهي کړه چې په هغو کې اسماء او عائشه د ابو بکر رضی الله تعالی عنه لونی هم وي او رسته به د اسماء رضی الله تعالی عنها قصه درته بیان سي چې د هغې د راتګ سره څه پیښ شو. ورونو په هغه وختو کې مدینه منوره یو تبه درلوده چې هر څوک به اول ورغلی هغه تبه به پراتله او حتی ډېر کسان یې وژل. نو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وایي کوم وخت چې ابو بکر او بلال رضی الله تعالی عنهما و مدینه منوره ته ولاړه په دغه تبو مبتلا او اختص و او زه چې به د دوی و پښتنې ته ورغلم دوی به د سخت تبې په وخت کې د پردیسۍ او ناامیدۍ شعرونه ویل. نو وایي زه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلم او په دغه حال می خبر کړ. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعا وکړه ویل الهی مدینه و مشتداس محبوبه کې لکه زموږ محبت د مکې سره او یا تر هغه هم زیات محبت او د صحت ځای کې په کاسه او پیمانه کې برکت واچوي او دغه تبه ځینې نقل کې په جحفه کې وګرځوي. ورونو تر دغه ځای پورې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند د یوې مرحله بیان پای ته ورسېدی چې ودې ژوند ته مکې دور ویل کیږي او دغه د مکې مکرمه د دعوت مودې 14 کاله دوام وکړي. محترم ورونو دلته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت د واقعاتو د شپو هدلو د پاره و یو څه تفسیرې ته ضرورت وینم. اول به د هجرت په مقصد او مفهوم ځان پوکو
د هجرت په باره کې موږ هغه وخت یو څه خبرې وکړې چې مسلمانانو د اول وار د پاره حبشې ته هجرت وکړي او اوس به هم د هجرت په باره کې په مختصر ډول سره دونه ووایم چې الله جل جلاله دین او عقیده تر هر شي مقدس کړی دي. کوم وخت چې د دین احکام او عقیده د زوال او خرابۍ سره مخامخ وي یا دین او عقیده تهدیدیږي بیا نو مځکه او وطن مال او جاه کم ارزش او قیمت نه لري. نو ځکه الله عز وجل پر مسلمانانو دا فرض کړی دی چې د دین او عقیده د ساتلو په لار کې دغه ټول شیان قرباني کړي لکه صحابه کرامو چې مال او دارایی تجارت او کسب وکړ ملک او کورونه پریښول په تش او خالی لاس مدینه منوره ته ولاړه. په کون کې د الله عز وجل د قانون تقاضا ده چې معنوي قوت هغه چې په سالمه عقیده او په حق دین کې پروت دی هغه قوت د وطن ګټي او مادي قوت ساتلای شي په هر اندازه سره چې یو امت په اسلامي اخلاق پورې لاس ونیسي او د صحیح الهي دین متابعت وکړي په هغه اندازه سره مادي قوت چې عبارت د وطن مال او عزت څخه دی زیاتیږي بقا او دوام پیدا کوي او په کومه اندازه سره چې یو ملت د اخلاق د طرفه فاسد وي په عقیده کې مضطرب او بے پروا وي هغه مادي قوت چې دوی نن ورځ د هغه په غرور وطنونه تسخیروي دغه قوت یې مخ پر زوال او ړنګېدو نږدې کیږي چې دغه خبرې د تصدیق لپاره لوی شاهد د تاریخ واقعات دي. هو ته به نن ورځ وینې چې یو بد اخلاق ملت د عقیدې د طرفه د حق څخه لري یو ملت د قوت او مادیاتو د طرفه پر خپلو پښو ولاړ وي نور ملتونه او وطنونه به د ځان تابع ګرځوي خو په حقیقت او واقعیت کې دغه ملت په ډېره تیزی سره د خرابۍ او بربادۍ پر طرف رهیدي. خدا چې زه او ته د هغه خرابۍ او بربادي نه وینو یا یې نسو لیدلی د هغه سبب د تاریخ د اوږدوالي په مقابل کې د انسان د عمر لږوالی او کوتاهي ده. د دغه ملت د خرابۍ پر طرف تګ او رفتار د تاریخ ویش سترګې لیدلی سي نه د غافله او کم عمره انسان بدې سترګې. نو ځکه الله عز وجل د دین او عقیده په لار کې که ضرورت پیښ سي په مال او وطن سره قرباني شریعت او قانون ګرځولې دي. دغه قرباني د مسلمانانو لپاره بیرته د مال او وطن ژوند او عزت ضامنه ده. که څه هم په اوله مرحله کې دوی دغه ټول شیان د لاسه ورکړي د دغه حقیقت د اثبات لپاره د مکې مکرمې څخه و مدینې منورې ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هجرت لوی او کافي دلیل دی. په ظاهر او ښکاره سره د وطن پریښول او ضایع کول و مالونه او کورونه پریښول زموږ په اصطلاح په یو پټو کې د مکې مکرمې څخه ووتل خو په حقیقت کې دغه هجرت د وطن ساتل و ځکه پس له لږو کلو څخه د هجرت د هغه دین او عقیدې په برکت چې دوی د هغه د ساتلو دپاره وطن پرې ایښی وو و هغه وطن ته فاتح او کامیاب ورغله. هغه کسان چې مسلمانانو ته آزارونه ورکول او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وژلو اراده یې کړې وه اوس په هیڅ بد نیت هم نسی ورنږدې کېدلی. اوس به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت مهمه او ښکاره نقطې په اته بندو کې درته بیان کوم. اوله نقطه هغه ښکاره شی چې موږ ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت څخه را معلومیږي هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ټولو اصحاب کرامو د جملې څخه حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه اختیار کړي چې په دې سفر کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګری وي. نو علماء کرام د دې څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره د محبت اندازه را باسي چې دی رضی الله تعالی عنه تر ټولو اصحابو ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورنږدې وو
او پس د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه هم دی رضی الله تعالی عنه د خلافت وړ او لایق وو چې دغه مفهوم تایید او تاکید بیا په وروسته کې نور ډیر شیان کوي. مثلا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل مریضي کې د لمانځه د امامت لپاره ابو بکر رضی الله تعالی عنه خلیفہ وګرځاوه او پر دې تاکید کاوه چې د خلقو د لمانځه امامت به بل رضی الله تعالی عنه څخه بل څوک نه کوي. او بل په هغه صحیح حدیث کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کما د ځان د پاره خلیل پیدا کولای نو ابو بکر به می د ځان خلیل ګرځولی وای. رواه مسلم. او واقعا هم الله عز وجل په خپل احسان سره ابو بکر رضی الله تعالی عنه دغه امتیاز ور او لائق ګرځولی وو. ابو بکر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ملګرتیا کې د صدق او اخلاص یو نمونه او مثال وو، بلکې خپل روح او مال د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ملګرتیا او د هغه د پاره قربانول. موږ ولید چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل تر هغه به ته غار ته نه نوځې تر څو چې زور نسم. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکي کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.